له پاکستانه راستنه شوي افغان کډوال دي راغلي ترڅو په خپل اصلي هیواد افغانستان کې ژوند وکړي. دا هغه خلک دي چې لسګونه کاله پخوا په افغانستان کې د جګړو له امله نه زړه ژړغوني او لمدې سترګې پاکستان ته کډه شول. هغه ماشومان چې په پاکستان کې پیدا شوي دي د کورنیو یې دا هیله ده چې په خپل هیواد کې زده کړې وکړي او له یو بل سره لاس په لاس د افغانستان په جوړولو او آبادولو کې برخه واخلي. دا خو هلته پیدا شوي اوس به دلته تعلیم کوو، د افغانستان خدمت به کوو، افغانستان کې به زندگی کوو. خارجي حتی نور دي بسیار نمایندگان دا ولاړل. دوی د پاکستان د حکومت او پوځیانو د ناوړه سلوک د ترخو ورځو کیسې کوي. هلته په ننني وخت کې د پاکستان حکومت داسې یو سلوک د افغانانو سره کوي لکه د یو حیوان ځناور سره چې کیږي. پولیسو له خپل د جوب خاطره تنګول به کول که کارډ هم در سره و خو ګوشه به کړې ته دغه ځای دا د دې ځای دی ایکسپیر شوی دی خو سرکاري شی دی ایکسپیر شوی نو موږ خو نشو جوړولی نه ډیټ ورکولی شو. دا د افغانستان ډبرې دي. د افغانستان تیږې ښکلوي او تنده یې وروړي. هغه تیږې چې د دې سپین ږیري په خبره د پاکستان له سرو زرو ورته ډیر ارزښت لري. نوم یې نصرالدین دی. 15 کلن و چې پاکستان ته مهاجر شو. 40 کاله یې هلته تیر کړل او اوس 15 کلن دی. یوه پښه یې په پاکستان کې په ټرافیکي پیښه کې ماته شوې. د دغه سپین ږیري دا هیله ده چې په هیواد کې سوله راشي او زامن یې په یوه ارامه فضا کې ژوند وکړي. خپل وطن چې چاته مسر رسي نو د بل وطن کې څه وایي چې مجبوریت نه دي. ما زه پاکستان کې عمر تېر وم، زه پاکستان په یاد و. یوه شپه مې لا مراکه په نیت کې و چې خدایه مه راباندې وسو دا تقدیر خراب سو. ویل به زه ولم 40 کاله تېر سو. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې هره ورځ شاوخوا 6,000 کورنۍ د سیمې له هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستان څخه افغانستان ته راځي او له هغې وروسته د کابل د پلچرخي سیمې ته او له دې ځایه له خپلو ولایتونو یا کورنیو ته کډه کیږي. یا بعضی هست که در ولایات خود میرن، بعضی هست که در کابل میمانند یا در یک ولایت دیگر که امن باشه در اونجا میرن. در کدام ولایتی که ناامن است اونها که است بسیاریش در کابل و حتی لوگر و خوست و این طرفا میرن. شرک اونجا نیست و که است باز به حساب خود چی میکنه. ما بخشت گفتم که زمین برای هر کسی در ولایت خودش داده میشه. دغه کډوال له حکومت نه غواړي چې دوی ته په افغانستان کې د ژوند کولو امکانات برابر کړي او هغو افغان کډوالو ته چې لا هم په پاکستان کې دي وینا یې دا ده چې په خپل زړه خپل هیواد ته راستانه شي. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې نامنۍ هغه څه دي چې دغه کډوال چې په ځانګړي ډول له پاکستان څخه راغلي دي اندېښمن کړي دي. دوی وایي په ولایتونو کې جنګ دی او له وسلوالو مخالفینو څخه یې غوښتنه دا ده چې جنګ ته د پای ټکی کیږدي تر څو دوی په یو ارامه فضا کې په خپلو کورونو کې ژوند وکړي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.